لدماغ خد افغان اگر زود قدرمون دیدن که بگذار افغان سرانی آورد که در جور رو خوشحال است. در بیا هم در افغانستان کنی را ریچن زود در اول کنفرانس در اقوام کو نریوال ونده در جرمنی یا آلمان دیوا در ایسان کفاتی باشه. او خیلی آغه طوله بنده شده که در رادیو افغانستان شروع بود. کس راضی باشه؟ خب شنونده ها و بیننده عزیز و گرامی صدای طوله را بشنوید. صدای طوله شیر محمد که اولین نشرات رادیو در اینمی طوله شروع. من فکر میکنم که در این برنامه من تنها نیستم، همکارای دیگه هم برای کمک میکنن، مخصوصا فیضه جان هم آمدن اینجا از رادیو تلویزیون. سلامونه ایوه دوست تست و طول قدر منو لیدون بده او سلامونه مخبر طول همکارانو ته چې دلته اوس راټول شوي دي او زه ډېر ما ته یو د ویاړ ځای دی چې نن راغلی ما خپل همکارانو په منځ کې یم. واقعا ډېر خوشحاله یو انشاءالله چې تصاویر به مختلف ولرو او د دې ځای نه زه هیله لرم چې وکولی شو د دې ځای نه بېلابېل راپورتاژونه همداسې ده بله بله همداسې ده. راځئ داسې به وګورو چې دې برخه کې څه لرو. دغه قدرمن دوستانو تاسو چې ګورئ دلته افغانستان د رادیو تلویزیون پخواني کارکوونکي او یا د دوی کورنۍ غړي دي چې دلته هیله لرو چې د پروګرام پاتې برخې له موږ سره واوسئ چې دې خپرونه کې څه ډول برخه ما کلامی و شخصا خوش آمدید بگویم از همه مهمانای عزیز خواهش میکنم که فرید جان فرید تکنیک دایرکتر ما بسیار زحمت کشیده بود، یک چیز بسیار مقبول تهیه کرده بود و نشر شد. ما یقین دارم که بسیاری اصلا هیچ توجه نکردن. لطفا توجه بکنیم. ما به یاد روزهای شاد و پر از خاطری که هر یک ما از رادیو تلویزیون سابق از همکارای بسیار عزیزی که در رادیو تلویزیون و افغان سینما داشتیم از اون روزهای شاد و پرخاطره بر شما گپا و سخنرانی داریم. فیلم‌های ویدیویی پخش میشه. موسیقی بسیار خوب داریم. مهمانای بسیار عزیز، مهمانای بسیار ارجمندی که از راههای دور آمدن. برای همه من فقط خوش آمدید میگم. من حرف دیگر ندارم، فقط خواستم توجه کنم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت فرد شما تشریف آوری هر یک شما را صمیمانه خیلی مقدم و خوش آمدید میگم. خوشحال هستم که بعد از دیدار 2 سال قبلی که ما در شهر فرانکفورت آلمان داشتیم بار دیگر و همیاری و کمک و همکاری شما بود که بار دیگر موفق شدیم که چنین یک دیدار با هم داشته باشیم و از لحظات با هم بودن لذت ببریم. وقتی که ما چهره‌های ارجمند هر یک شما رو می‌بینیم از نطاق‌های محترم رادیو تلویزیون، از هنرمندان، از فرهنگی‌ها، شاعرای عزیز، هر دکتر صاحبای محترم که چند تاشون اینجا حضور دارن، رسانه‌های یک قدم مسئولین رسانه‌ها رو ما در اینجا می‌بینیم. زمانی که ما چهره هر کدام شما رو می‌بینیم فضای رادیو تلویزیون افغانستان به خاطر ما میاد که زمان خانه شما فرهنگی‌ها، هنرمندان، بزرگترین برنامه‌سازا و نطاقا و شخصیت‌های فرهنگی و هنری بود. شما هاست که از حرکت علامت تلویزیون شما جمع شد. همچنان سبنان روی استشفاق می‌دادن و شما هنرمند انتخاب کردن. ما
گفتنی خدا میشه خلق تشکر زنده باشه. که تا بینیم دیدار آشنا را. با سلام مجدد حضور همه شما مهمانان عزیز، همکاران گرامی و برنامه امشب دیدار همکاران رادیو تلویزیون و اخبار فیلم خوش آمدیم، صفا آمدیم. خوشحال هستیم از اینکه امشب باز هم مثل سالهای گذشته تعداد زیادی از دوستان خدا در اینجا می‌بینیم. دنیا برای قصه ما جای کوچک است. اینجا برای چلچله دنیای کوچک است. تنها تبسمی ز تو می‌خواهم ای عزیز، این که زیاد نیست تمنای کوچک است. در این بخش برنامه خوشحال هستم که حضور شما پدر و پسر هنرمند معرفی میکنم که در اکثر محافل ما علاوه بر هنرنمایی عالی زحمات زیادی را صمیمانه و بی‌آلایشانه متحمل شدند و همکاری نمودند که ما از ایشان نهایت سپاسگزار هستیم. فریدون سرش شخصیت محبوب، خوش‌صدا، با اصالت و با مسئولیت هستند. از لطف بی‌پایان و زحماتی را که در این محفل با شانه‌های استوار و دل پر از مهر و صفایشان بر ما روا داشتند مدیون و مشکورش هستیم. با اظهار سپاس و تشکر از بانوی فریخته و فرهنگی ما مولانا جان کوهستانی، عرض و سلام و ادب دارم خدمت شما میهمانان بسیار عالی قدر. ترتیب کوونکو ویناګانې وکړلې. جناب اسماعیل فروغي چې یو وخت ژورنالیست، نقاد، انتشار او اقتصاد، دغه راز ښاغلي زلمي رسمي هم خبرې وکړې چې د افغان فلم د یوې برخې کارکوونکی و دی هم او د دې پروګرام په جوړولو کې دوی او نور عزیزانو سره ډېره مرسته وکړه. تاسو ته په یاد وي چې په 2015 کال کې ما یو پیشنهاد وکړ او په هغه پیشنهاد وړاندیز کې ما وویل چې دا ژوند ګرېډ رادیو تلویزیون افغان فلم کارکوونکي هر وخت کېدای شي کار کې یو ور راتېر شي، هم به خاطرې سره تبادله کړي، هم به یو بل
قدرمن دوستان د موزیک برخه راپیل شوې ده. زه د ټولو کسانو نه چې دې خپرونې په ترتیب کې برخه اخیستې ډېره مننه کوم او خوشحاله یم چې هغه څه چې ما وړاندیز کړی و دغه نن بیا هم ګورم. دا یې څویم پروګرام ده، داسې نه ده چې دا لومړی پروګرام ده. خدای دې دوی ته همت ورکړي. په تېره بیا زموږ خویندې ملالۍ جانې پولیشتني او دغه فوزي جانې محافظاده. خوشحاله اوسئ، له موږ سره اوسئ. موږ نورې خپرونې هم اجازه راکړئ چې په تلو تلو کې له خپلې همکارې فیضه جانې غوسان هم ډېره مننه وکړم چې ما سره د کمرې او نورو چارو کې ډېره زیاته مرسته هیله کوم. واقعا ډېره مننه.